چې دومره غم باوجود نه ماتیږي چې دومره غم باوجود نه ماتیږي لیونی زړه ته په سلام پاتې یم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ انګار صاحب ادریس مروت صاحب شهید الله صاحب تاسو ته بیا مخامخ یو د ادبي محفل پیج نه. نن موږ سره ډیر قدردان ډیر لرې نه میلمه راغلی ده نور حسن آتیش صاحب چې واڼه نه موږ ته تشریف راوړی ده. دی به تاسو سره خپل تعارف په لنډو الفاظو چې وکړي بیا به راځو موږ غزل ته. السلام علیکم. په ټول نه مخکې خو د ادریس صاحب او د زاهد صاحب شاهد صاحب او نګار صاحب ټولو مننه چې ما ته مو مینه راکړه. زما نوم نورحسن دی او تخلص مې آتش دی د وزیرستان واڼه سره تعلق ساتم. مننه. ډېره مهرباني نور حسن آتش صاحب. مینوال به د تاسو شاعري ته لیوالي چې تاسو خپل غزل خوږ غزل ورته وړاندې. او د غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې د رشتې په وخت اختیار چا ورله نه ورکوو چې د رشتې په وخت اختیار چا ورله نه ورکوو نکاح تړل په وخت اختیار ترېنه پوښتل څه منه یو شان ګناه لري لالیه غاړه جوخته راکه. نګار صاحب یو شان ګناه لري لالیه غاړه جوخته راکه هسې په سترګو کې د یو بل ته کتل څه منه. او غزل ته راځم. د غزل تا بل خوا واړولې ګرانه د افغان سترګې تا بل خوا واړولې ګرانه د افغان سترګې زما ړندې شوې درپسې دغه کنعان سترګې. ادریس صاحب شعر دی پکې چې ستا برکت دی چې د دومره خلکو وپېژندم ستا برکت دی چې د دومره خلکو وپېژندم باور به ونه کړم د ستا په دې بدنامې سترګې بېلتونه دا به د دوزخ لمبو ته ورسوي. شاهد صاحب بیلتونه دا به د دوزخ لمبو ته ورسوي تا په ژړا کړلې ظالمه مسلمانې سترګې زما په زړه کې دې د تل دپاره ځای پیدا کړو زما په زړه کې دې د تل دپاره ځای پیدا کړو چې زما په لور دې راکږې کړلې د ورانې سترګې د پښتونخوا ښکلو ته هر ځای زنده‌باد لیکمه د پښتونخوا ښکلو ته هر ځای زنده‌باد لیکمه که یاري نه کړي خو لري ښې مهربانې سترګې د اسمان ټولې فرښتې یو بل ته برند وکتل د اسمان ټولې فرښتې یو بل ته برند وکتل چې راښکاره شوې د جانان مې قدردانې سترګې. مقطع ده چې اغا آتش اوس پاتې نه یم اوس دې نه رادرومي. ادریس صاحب اغا آتش اوس پاتې نه یم اوس دې نه رادرومي ورته ځورېږم چې وړي بیرته پریشانې سترګې اغا آتش اوس پاتې نه یم اوس دې نه رادرومي ورته ځورېږم چې وړي بیرته پریشانې سترګې. او د غزل فرمایش کړی و ادریس صاحب چې ما مینه کړې ده بدنام پاتې یم ما مینه کړې ده بدنام پاتې یم مطلب مې دا دی چې ناکام پاتې یم ولې مجنون ټوله دنیا پیژني ولې مجنون ټوله دنیا پیژني حیران یم ولې زه ګمنام پاتې یم په کوم دلیل ځان ته آزاد وایم. ادریس صاحب په کوم دلیل ځان ته آزاد وایم زه خو غلام ابن غلام پاتې یم چې دومره غم باوجود نه ماتیږي چې دومره غم باوجود نه ماتیږي لیونی زړه ته په سلام پاتې یم چې دومره غم باوجود نه ماتیږي لیونی زړه ته په سلام پاتې یم په ما دې هیڅوک زړګی نه خوږوي په ما دې هیڅوک زړګی نه خوږوي پښتون یم ځکه خو نیلام پاتې یم د چا غمونو آتش داسې کړم چې د چا غمونو آتش داسې کړم چې د هیڅ نه یم خالی جام پاتې یم. بله غزل ته راځم چې تا چې وعدې ماتې کړې ته چې جوړ سړی نه شوې تا چې وعدې ماتې کړې ته چې جوړ سړی نه شوې خو ما د زړه د کوره یاره ته ویستی نه شوې زمونږ ټول چم خندل زه هم لیونی نه وم یاره
زمونږ ټول چم خندل زه هم لیونی نه وم یاره د درد شدت و شونډې ما هم پرانیستی نه شوې د مینا څنګه وي کاپیره یاره نه پوهېږم د مینا څنګه وي کاپیره یاره نه پوهېږم د ستا د تلو نه پس ما ستا کوڅې کتی نه شوې ستا په الفت مې مجازي فطرت خیال هلته راغې ستا په الفت مې مجازي فطرت خیال هلته راغې زه بېلېدم درنه تیاره لیونی نه شوې ما ته خو مرګ د رقیب هیڅ نه و خو تا نه منل ما ته خو مرګ د رقیب هیڅ نه و خو تا نه منل و زه پرې څه کړمه چې ته زما لالی نه شوې د رواجونو بهانې دې دروغجنې ښکاري د رواجونو بهانې دې دروغجنې ښکاري کوم داسې غم و چې ته زما پورې راتلی نه شوې د مخامونو غم د ژوند خرابوي نور زما د مخامونو غم د ژوند خرابوي نور زما آتشه ځکه ما ستا یاد نښې ستای نه شوې